د پښتني سندرغاړي ناز اقبال دغه ویډیو که مو نوي کتلی نو هیڅ چېرته هم مزه یې په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. تاسو یې په خپله هم وګورئ او هیڅکله به هم دغه ویډیو له کتلو نه وروسته د ناز اقبال سندرې وانه اورئ. ملګرو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې له تاسو څخه یو وړوکی هیله او خواست دی چې که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. اوس په انټرنیټ کې یوه ویډیو مخته راغله چې یو پیښوري هلک شیر کړې وه، خو کله چې دغه ویډیو موږ ډاونلوډ کړه او ومو کتله نو د ناز اقبال د دغه ویډیو له کتلو نه وروسته مې ډېر زړه مات شو او له ځان سره مې فیصله وکړه چې هیڅکله به هم نور د ناز اقبال سندرې نه اورم، ځکه چې ناز اقبال خپل ټول حقیقت په همدې ویډیو کې ښکاره کړی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ناز اقبال دلته په پاکستان کې له یو افغاني هلک جاوید فضا سره واده کړی و. دا واده یې دلته په پاکستان کې ډېر وخت تیر شو او بیا وروسته دوی دا بهانه ونیوله او دا فیصله وکړه. ناز اقبال ویل چې پاکستان کې مې خاوند ته د کاغذونو غټه مسله ده نو ځکه موږ دویم هیواد ته ځو. ملګرو که تاسو ته معلومه وي په پاکستان کې یوازې د ناز اقبال خاوند افغانی نه و بلکې د ناز اقبال په شان په زرګونو نه بلکې په لکونو پاکستانیو ښځو له افغانانو سره ودونه کړي. هغوی چاته هم دومره مشکل نسته لکه څنګه چې دوی غټه غوغا جوړه کړې وه. خو اوس په انټرنیټ باندې خلک دا سوچ او فکر کوي چې ناز اقبال انګلند ته یوازې د بې شرمي او ډمتوب لپاره تللی، نه د خاوند د مجبوري په وجه. د دې اوس یوه ویډیو په سوشل میډیا باندې گردش کوي. همدا ویډیو موږ هم وکتله چې دلته یې د اپلوډ کولو نه ده. که تاسو هم غواړئ چې ناز اقبال همدا فل ویډیو وګورئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا مکمله ویډیو له تاسو سره شریکه کړو. تاسو یې په خپله وګورئ چې بیا وروسته به هیڅکله هم د ناز اقبال سندرې وانه اورئ.